ستړي مشه دوستانو ښې چارې د خوشحال خان خټک کلام ډېره خواري غواړي چې ته پرې پوه شې، ځکه چې هغه چې کوم ژبه کارولې ده، بیا هغه چې کوم اصطلاحات کارولي دي، هغه چې کوم تشبیهات او تراکیب کارولي دي، هغه باندې پوهېدل هنر غواړي. یوه دویم دا چې هغه چې کوم شاعري کړې ده نو هغه تاریخ دی په هغې کې، د خپل وخت جوت بشپړ تاریخ دی پکې، د مغلو سره جګړې، د هغې مقامات، د هغې وختونو ذکر دی پکې، د خپلو زامنو سره ناخوښي، ناچاکي، د یوسفزو سره جګړه، بیا د بند او قید تیرول، بیا د مغلو د بند او قید نه راوتل او د پښتنو په ننګ توره پورته کول او د ماډرن ناشنلزم یا د جدید قام پرستۍ په نوم باندې خپل چې کوم وجن دی هغه قام ته رسول. نو ځکه خواري غواړي او زه وخت په وخت کوشش کوم چې د خپل وس تر مخه ځان په پوهه کړمه، کوم ځای کې چې ګرانه وي د ماهرانو، استادانو، خوشحال شناسانو تپوسونه وکړمه او د هر څه تاسو وخت په وخت زما په چینل یوټیوب باندې ګورئ. نو تر څو ورځو د مې وروسته به زر بیا درته یو ځل د خوشحال خان خټک کلامونه وړاندې کوم، خو د هغې پورې که تاسو دا چینل د یوټیوب چې زما کم دی دا خوښ کړئ، لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو د خوشحال خان خټک د کلامونو علاوه د اوسني عصر د شاعرانو کلامونه دلته زما په امریکا کې ژوند، ژواک او نورو کیسې قطارې هم وخت په وخت په دغه چینل به تاسو زه شریکوم. او که ستاسو کوم سوال وي او د هغې څخه ځواب تاسو غواړئ نو هم امکان لري چې د هغې باندې بحث وکړو. نو ډېره مننه، یو وار بیا خوشحاله ژوند او سوکاله ژوند تاسو د ټولو په برخه شه. زه هیله کوم چې ژوند به مو ښه وي، ښې چارې او په مخه.